अस्सलामुअलैकुम अमलियात मोहब्बत चैनल के तاسو هرکلی دی نن ما تاسو د پاره یو بل تعویز راوړلو دا یو داسې تعویز ده چې د تعویز هر چاته ضرورت ده کا اها مشوم ده کا ځوان ده کا بوډا ده هر چاته د تعویز ضرورت ده دا تعویز خزه هم کولای شي الګ هم کولای شي ځوان هم کولای شي بوډا هم کولای شي دا د محبت تعویز نه ده دا د جدایي تعویز نه ده دا د دشمن د پاره تعویز نه دی دا تعویز یو داسې دی چې کچري د چا دا تعویز وکړلو او د هغه مقصد حاصل شولو نو پوښه چې د هغه هر ورشته د هغه پلاس کې دا که هغه محبت وي او که دوستان وي او که فیملی وي هر چا د پاره نن سبا د دې زور ډېر زیات دی ولې چې دا تعویز د محبت نه دی دا تعویز دی د پیسو د پاره هر یو دا غواړي چې زما په جیب کې ډېرې زیاتې پیسې وي او زما هر څوک قدر او عزت کوي نن سبا د وینې رشتې نه زیات پیسې زور لري پخوانی بو د ویني ډېر زیات قدر او عزتو نن سبا دولت دومره خوږ شوی دی چې پلار دی زوی خلاف سی عدالت لا اور زوی دی پلار خلاف سی عدالت لا او چې په جیب کې د پیسې نه وي نو نه در سره فیملی کې څوک مینه محبت لري اور نه در سره بهر یاران دوستان نو دا تعویز ډېر زیات مجرب دی اور دا یو ما تاسو د پاره تحفه وګڼئ دا تعویز ما هم کړی دی او ځان سره مې ایښودلی دی نو ما وی چې راشي تاسو ته دا تعویز ډېر کم چې تاسو تر هم فایده اوچته کوي دا تعویز چې چا هم کړی دی ما ډېرو ته ورکړی هم دی چې د الله په حکم سره د هغو د پیسو مسلې حل شوي دي که چېرې په چا باندې څه قرضې وي نو چې دا تعویز یې کړی نو الله ورسره د هیبو مدد کړی دی او هغو قرضې ختمې شوي دي او که چاته د پیسو ضرورت وي نو د تعویز در برکت سره د هغه پیسو حاجت په پوره شي دا تعویز د الله د نومونو نه یو نوم دی چې هغه نه دا تعویز لیکل شوی دی نو دا به تاسو په بالماس وجود باندې نه کوي د دپاره به تاسو بالکل صفا سوترا لامبئ که ښځه وي کوي نو هغه به د پیریډس په ورځو کې نه کوي او د ده تعویز به ډېر زیات خیال کوئ ولې چې د الله په نومونو کې یو نوم دی چې هغه نوم نه دا تعویز جوړ شوی دی ډېر علما دا پیژني هم او ډېر علما په دا کړي هم وي خو د ما تاسو ته وړاندې کړلو چې زما څومره سبسکرایبر دي چې هغه د تعویز نه فایده اوچته کړي یو پرې تاسو دا تعویز وکړئ نو محبت یاران دوستان فیملی هر چیرته کې بس تاسو قدر عزت وي ولې چې تاسو په جیب کې پیسې نه وي نو هیڅوک به هم تاسو قدر او عزت نه کوي او چې تاسو جیب د پیسو نه ډک وي نو هر څوک بس تاسو قدر او عزت کوي نن سبا حالات داسې جوړ شوی دی چې د پیسو ډېر زیات قدر او عزت کیږي نو دا تعویز چې څوک هم کوي نو د تعویز یو چند شرایط دي چې هغه تاسو پهله واورئ بیا هغه د بعد دا تعویز وکړئ او ځان سره یې کېږدئ او چې کوم شرایط دي هغه یې پوره کړئ نو انشاءالله ستاسو جیب به کله هم د پیسو نه خالي کیږي او که د چا دوکان وي نو هغه کې د دا تعویز زوړن کی نو د تعویز برکت سره د هغه دوکان کې به د پیسو برکت وي دا د الله د نومونو نه یو نوم دی الوهاب دا د الوهاب ولا تعویز دی نو چې کله هم څوک هم دا تعویز کوي نو تورسری بو د پیریډس په ورځو کې نه کوي اور کا زما رونه یې کوي نو هغه بو اول صفا سوترا لامبي اور صفا لباس په اچوي ځان پورې په خوشبو لګي اور چې کوم هم تعویز وي کا د محبت وي کدي دشمنی وي کا د رښتې وي نو هغه د پاره بو زه د تنهایی منتخب کوي چې هغه ځکه څوک هم نه راځي بیا چې کله دا تعویز لیکي نو دا بو اول 11
11 ځل درود ابراهیمی اور سلور وړه سورتونه او آیت الکرسی په ځان باندې چوف کی بیا وو سجدي ته لاړ شي 3 ځل دی سبحان ربی الاعلى وای بیا دی هغه د بعد الوهاب 11 ځل وای بیا چې کله دا سر اوچت کی نو دا دی دا تعویذ شروع کی کدا تاسو سره زعفران اور کې گلاب اور مشک موجود وي نو تاسو هغه سره ولې کوي او کچری تاسو سره دا درې وړه اویلیبل نه وي نو تاسو یو سپین کاغذ او تور پین بو راواخلی او مخ په تاسو د قبله طرف ته کوي کېدل شي نو لکه شانته اگربتی هم ولګوي ولې چې د تعویذ ول چې کم موکلات وي نو هغه بو تاثیر په دې تعویذ کې نور هم پیدا شي ګوري چې کله تاسو اول خانه جوړه کوي هغه کې درې لکيري وایي نو په هرې وی لکيري باندې الوهاب 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 سلور ځل لیکل شوی دی بیا داسې دویمه خانه کې سلور ځل لیکل شوی دی کله دریمه خانه تراشي نو هغه کې هم الوهاب سلور ځل لیکل شوی دی آسینا چې تاسو اول خانه کې سلور ځل اولی کوي دویمه کې 3 ځل اولی کوي لاندې بیا سلور ځل اولی کوي یا بیا تاسو ګډوډ اولی کوي نو په هرې وی خانه کې به تاسو سلور ځل الوهاب لیکي چې کم شانته دا لیکل شوی دی بیا چې کله دا مکمل شي نو دا به تاسو موم جمع کوي د تعویذ شکل ورته ور کوي بیا کایو سپینا کا پړاوی یا تورا کپڑا وی دا تاسو چمړې کې هم بندولې شي او ټیپ ورنا تاولې شي چې کله تاسو لامبي چې دا خراب نشي چې کله تاسو دا تعویذ په چمړې کې بندوي نو کتا سو په غاړه کې اچولې شي خو په غاړه کې سیدا او کنا تاسو ته غاړه کې مشکل پیش راځي نو دا تاسو شي مټ کې هم اچولې شي کله چې دا تاسو واچوي تاسو به د هغه ورځې د مازدیګر منزل پاس 101 ځل الوهاب ولا ورت کوي نو دا ورت به تاسو ډیلی کوي ولې چې د ثواب دی او کچري تاسو یې ډیلی نشي کولای نو تاسو به تقریبا یو هفته پورې د ورت لازمي کوي او چې کومه خويندو باندې د پیریډ سورزي راشي نو هغه د تعویذ د هاړي یا د مټنا نری کولای هم شي هغه د یو محفوظ ذکی کی دي چې کله یو ورځي پورا شي ولمبي بیا د تعویذ په مټ کې نو د هغه فرض یا د دکان یا د جیب دا به هیڅ کله هم نه خلی کیږي د اعلی په حکم سره چې چا دا تعویذ کړی وي او د الوهاب ورت د مزدګار منزل بعد 101 ځل کوي نو ان شاء الله د دغه ټول حاجتونه د پیسو ولا پورا شي که قرض وړوي قرضونه بخلاص شي که په مشکلاتو کې مشکلات به آسان شي ما د تعویذ کړي ځان سره می خودلې دی دا زما ازمو د تعویذ دی زکه ما تاسو ته دا دروړان دی کو چې نن سبا د محبت تعویذونه مانه ډېر خلک غواړي خو ما سوچ وکړلو چې تاسو ته زه د پیرا یو توفه در کما چې دا زما د اړخ تاسو توفه وي زما څومره سبسکرایبر چې دي ما همیشه ټولونه سپورټ غوښته دي ما چانا پیسې نه دی غوښتي کڅوک مالا راغلي دي هر چا د خپل وس مطابق ما ته پیسې راکړي دي او د الله په حکم سره د ما کور چلیږي کچا سل راکړي کچا 50 راکړي کچا څومره هم راکړي دي ما په خپل خلینا چاته دا نه دی ویلي چې د تعویذ شکرانه 10000 دا 20000 دا اکثر علما دا سشته دي چې هغه د تعویذونو شکرانه ډېرې غټي دي او زمونږه پښتانه خويندې رونه او ډېر سادهګان دي هغه ته شکرانه ورکی او کار هم نو شي ماته په واتس اپ باندې ډېر خويندې ډېر رونه میسجونه کوي چې مونږه دوره شکرانه ورکړي دي تعویذونو اول مونږ سره زمونږه محبوب خو زمونږه خاون خو او زمونږه خزه خوا نو چې کله مونږ تعویذ وکړو د محبت ولا چې نور هم زیات شي هغه الټا چې کوم محبت کولو هغه هم ختم شولو
نو خدا را تاسو خپل دولت خپلې پیسې بے فضوله مخرج کوي. ما تاسو ته چینل جوړ کړی دی فی سبیل الله. تاسو په دې کې تعویذ ګورئ د محبت لپاره وي یا جدایي لپاره وي چې کم تعویذ تاسو ته آسان او کم شرایط تاسو پوره کولی شي نو تاسو محبت لپاره یا د دشمنی لپاره یا د جدایي لپاره هغه تعویذ وکړئ. دا تعویذ ما تاسو ته بارا یو تحفه ده چې دا تعویذ تاسو وکړئ او تاسو ته فائدہ اوچته کوي. د هر یو تعویذ یو زکات وي چې هغه زکات ما ادا کړی وي بهر د مادي اجازه تا یو هم تعویذ زما ولا اثر نه کوي. که تاسو یې کوئ نو تاسو د پاره هیڅ هم د فائدې نه دی اصل کړی دي او ټیم ضایع کول تاسو به وکړئ. او که څو غواړي چې د تعویذ زه اجازه ورکم نو زما چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ. زما د اړخه په تاسو ته روحاني اجازه ملاو شي. بیا چې کله تاسو دماغ کوم یو تعویذ هم کوئ نو تاسو ته په زما اجازه وي هغه تعویذ به تاسو ته خپل رزلټ درکوي. او اکثر خلک داسې شته دي چې هغه ویډیو سکیپ کی او ته دا پته دی چې په ویډیو کې مینس کې سویل دي سار نه سویل دي اخر کې سویل دي نو تاسو ویډیو سکیپ کوئ ما پورای ګورئ چې د تعویذونو په مکمل شریعت باندې تاسو پوهیږئ چې تاسو نه پکې یو هم میسټیک ناراضي. ډیر خلک ما کتلی دي چې هغه تعویذونه وکي چې ما ته رسنټ کې نو هغه نور کې ډېرې زیاتې غلطۍ شوي وي. هغه غلطۍ ورکې د دې وجې نشوي وي چې هغه ته د تعویذونو مکمل ویډیو نوی کتلی. اکثر خلک داسې شته دي چې خاني جوړي کی نو چې کوم الفاظ وي هغه دومره خانو سره جوخ اولی کی چې خانو سره ټچ وي چې یو هم الفاظ د خاني سره ټچ ولو نو هغه تعویذ اثر نه کوي. لکه اوس په دې تعویذ کې هر یو الفاظ جدا جدا او بالکل صفا لیکل شوی دی او چې کوم کورې دی یعنی خاني دی هغه نه جدا دی الګ دی. کدا چې تاسو دو سره ټچ کړلو نو دا تعویذ بو اثر نه کوي. ما ته ډېر تصویرونه لګلې دي او چې چاره لګري هغه ته پته وي خو ما د چا ځل نه دی خپه کړي بس ما ورته ویلي دي چې تاسو بالکل تعویذ ښه کړی دی. ولی چې نن سبا خلک ډېر زر خپه کیږي او زه نه غواړم چې زما څومره سبسکرایبر دي هغه ما نه خپه شي. نو دې د وجې نه زه تاسو مکمل ډیټیل سره پوهوم. او کله چا څه سوال وي نو هغه کمنټ کولای شي زه به هغه ته جواب ورکوم. هغه د پاره به ویډیو جوړوم. کله چا د دشمنی د پاره وي یعنی دشمن تبا کول غواړي یا نفرت د دوه ترمنځ کول غواړي یا دوا جدا کول غواړي نو هغه د پاره یا د محبت د پاره یا د رشتې د پاره بلکې چې کوم مقصد د پاره هم تاسو تعویذ غواړئ نو تاسو کمنټ کوئ. زه به تاسو ته ویډیو جوړوم خو ویډیو وو پورا ګورئ چې تاسو نه پکې میسټیک ونه شي. امید لرم چې تاسو به دا ویډیو ډیره خوښ شي وي. بقایا به تاسو سره په نیکسټ ویډیو کې ملاويږم. تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم. الله حافظ.